د افغانستان سکتور د افغانستان د سوداګرۍ خونه همیشه کوشش کوي چې په هیواد کې پرمختیایي پروژې پرمخ لاړ سي. دا هم یو هغه اقدام دی چې موږ مننه کوو د افغانستان د مالیې وزارت څخه چې دا پیشنهاد یې کړی دی او د امارتي کمیسیون د مشرتابه څخه د ښاغلي بلال صاحب څخه او بیا د اعلی قدر امیر المؤمنین صاحب څخه چې دا فرمان یې منظور کړی دی چې امارتي شرکتونه باید پرمخ لاړ سي. په هیواد کې د پرمختیا لامل همداسې چې سالم رقابتونه رامنځته سي. موږ به انشاءالله د دغه فرمان ملاتړ کوو او انشاءالله العزیز د دغه پروژو ته که د افغانستان د سکتور څه په پلان په وس کې وي انشاءالله هغه به نه ځینې ګرځوي. په طور د مثال که موږ چیرې د هلمند د 20 صدۍ موږ فکر وکړو د دې په پراختیا کې کولی سو چې کومک وکړو. موږ یو پیشنهاد کوو امارتي شرکتو ته یا وزارت مالیې ته که دا غواړي دا د عام ولس سره یو په شریکه جوړ کړي. زه فکر وکړم دا د یوه نفر چې یا 100 میلیونه تاسو ته درکوي یا 200 میلیونه درکوي یا خبرې کوي په دې نه کېږي. په دې کې باید 1 لک نفره 2 لکه نفره باید 2 زره ډالر سرمایه ګزاري وکړي د خلکو د تناسب پر لحاظ باندې چې دا په افریقا پیشرفت وکړي. زه د محترم حاجي ملا صاحب د یوې خبرې خاص تایید په دې کوم د ټولو یې کوم مګر دا خبرې خاص درته وایم چې په کندهار کې 2 ځایه فابریکې وې. په 2 فابریکو کې رښتیا خلک بیول کېدل هلته وژل کېدل په دې 42 کاله کې چې خدا ورسي دغه د سیلو چې هم دغسې مشکلات پیښېدل د کندهار په نساجي کې هم داسې مشکلات پیښېدله. ولې آرزو مې دغه ده چې دغه د ولس سره زه فکر کوم چې ولس حاضر دی دې ته یو چا چې 2000 ډالر په کور کې شي چې د دې فابریکې په پلان خبر سي چې د بوس تصدي پر مخ ځي د سپینزر شرکت پر مخ ځي. فکر کوم چې ټول خلک به انشاءالله په دې کې همکاري کوي. دا زموږ یو پیشنهاد دی چې دا باید د عام ولس سره باید په شریکه هکذا کره نور شرکتونه دغسې راواخو چې دا د افغان د سیمنټو فابریکې یا نورې فابریکې په دې کې انشاءالله موږ به د دې فرمان تایید او ملاتړ کوو او انشاءالله د دې در شا به روان یو. په ضمن کې مې د ټولو دوستانو څخه یو خواهش دا دی زما دغه به تلویزیون هم چې د افغانستان د میوو څخه استفاده وکړي خصوصا د افغانستان سیب چې زموږ ټوله سټاکونه د افغانستان په سیبو ډک دي. آرزو مې دغه ده د افغانستان د ټولو خلکو څخه د جناب محترم حاجي ملا صاحب هم انشاءالله دغه هدایت وي او د ټولو دوستانو څخه مشته چې د افغانستان د میوو څخه استفاده وکړي کول چې د افغانستان پرمختګ وکړي. پرون موږ تللي وو زموږ سټاکونه جک دي په یو ډېر غیر عادلانه شکل د افغانستان لارې چې بندې دي هغه مشکل لرو. موږ آرزو مې دغه ده چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان د میوو څخه استفاده وکړي او د افغانستان میوو خصوصا د سیبو څخه په پوره توګه استفاده وکړي. هم صحي دي هم مقوي دي او هم به موږ د خپلو دهقانانو د خپل وطن په پراختیا کې مهم رول ولوبو. بیا هم مننه کوو جناب حاجي ملا صاحب ستاسو د همیشني حمایت څخه چې د افغانستان د خصوصي سکتور وکړی دی او خصوصي سکتور څخه مې هم آرزو دغه ده چې په رښتیا او په صداقت د اقتصادي عالی کمیسیون او د خپل هیواد ترڅنګ ودرېږي. انشاءالله موږ به همیشه ولاړ یو او خپله هغه وس چې مو انشاءالله هغه به نسبه کوو هم د مالیې وزارت سره هم د ټولو امارتي ادارو څخه. ولې آرزو مې هم د افغانستان د امارت اسلامي افغانستان د ټولو مسؤلینو څخه دا ده چې د افغانستان خلک د یوې خوا وچکالۍ ځپلي دي د یوې خوا نور مشکلې یوازې دا کابل نه دی. موږ باید د افغانستان ګوټ ګوټ ته توجه وکړو. د افغانستان په اطراف کې د وچکالۍ له کبله خلک د مشکلات څخه مخ شي چې پوره توجه وسي د خلکو هغه آل و مال چې په د 42 کاله کې یا په دا اوس کې انشاءالله پر مخ بیول دي چې هغه ته یو څه توجه وکړي او په ضمن کې به انشاءالله د افغانستان ټول خلک هم انشاءالله به د افغانستان د اسلامي امارات ترڅنګ د دوی هر څه هدایات چې انشاءالله هغه ته ژمن دي خصوصا خصوصي سکتور. خدای تعالی مو په عزت لره.